د امریکا دولتي چارواکي یو شي په فکر کړي وو، هغه دا وه چې که چیرې په دغه زندان کې یو بندي بغیر له بندي کېدو د هغه چې آزاد هم پرېږدي، بیا به هم هغه د دې ځای څخه ونه تښتي. نو بیا څنګه 3 نفره بندیان د هغه ځای څخه وتښتېدل؟ د حیرانتیا خبره دا وه چې د پوره 10 ساعتونو وروسته د زندان ساتونکي خبر شوه چې دوی تښتېدلي دي. د الکتراز په زندان کې یو داسې پیښه وسوه چې هر څه یې بدل کړل. د نوراني یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د الکتراز زندان د امریکا په سان فرانسیسکو په خلیج کې پر یو کوچني ټاپو باندې موقعیت لري. له 1940 کال څخه تر 1963 کال پورې دا ځای د هغه خطرناکه بندیانو لپاره جوړ شوی و چې نورو زندانونو نسوی بندي ساتلی. الکتراز زندان د سمندر په منځ کې پر یوه لویه ډبره باندې جوړ شوی دی او دې زندان ته نږدې هیڅ هم نشته، یوازې اوبه دي. په همدې خاطر هیڅوک نشي کولای چې له دې ځای څخه وتښتي. دا یو داسې ځای دی که چیرې یو بندي یو وار راغلی، بیا به هیڅکله هم نشي تښتېدلی. پر دا دومره امکاناتو او ساتونکو سربیره بیا هم 3 نفره د دې ځای څخه وتښتېدل. راځئ چې په دې کیسه مو د سره څخه خبر کړم او د هغه څخه دمخه چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو جالبو کیسو څخه خبر شئ. فرینک موریس د 1960 کال د جنوري په میاشت کې الکتراز زندان ته راوستل شو. هغه د بانک د غلاو او نورو جرمونو له امله نیول شوی و او څو ځله یې د بېلابېلو زندانونو څخه د تېښتې هڅې کړې وې. همهغه کال یو بل بندي چې نوم یې جان انکلن و، هغه هم و دې زندان ته راوستل شو او بیا یې ورور کلرنس انکلن هم د 1960 کال په پیل کې دغه زندان ته راوستل شو. دا درې واړه له پخوا د زندانونو له تجربو سره یو بل پیژندل. په دې پلان کې اصلي 4 نفره شامل وه چې 4 نفر یې ایلن ویسټ نومېدی چې له ډېره وخته په دې زندان کې و. نو په همدې خاطر دته تر نورو د زندان لارې ورمعلومې وې. په لومړي کې دوی په بیل بیل ځایونو کې اوسېدل او یوازې به د ډوډۍ پر وخت سره یوځای کېدل او د تېښتې په باره کې به یې خبرې کولې. لکه څنګه چې دا دومره ډېر وخت نه و چې دوی مکمل پلان برابر کړي، نو دوی غوښتل چې دوی د یو بل سره نږدې په کوټو کې واچول شي. هغه و چې همداسې وسوه. دوی یو بل ته نږدې په کوټو کې واچول شول، نو په دې سره دوی په اسانۍ سره وکولی شول چې خپل پلان ته دوام ورکړي. فرینک موریس چې د خپل هوښیار ذهن له کبله مشهور و، نو په همدې خاطر دی د دې پلان مشر و. د هر بندي په کوټه کې د هوا لپاره یو کوچنی سوری و او ایلن ته دا ورمعلومه وه چې دا سوری چیرې وځي، ځکه ده په زندان کې ډېر وخت تېر کړی و او هره لار ورته معلومه وه. دوی د 6 میاشتو په دوران کې دا کار د کاچوغو په واسطه ترسره کړی. او د هغه څخه وروسته دوی مصنوعي سرونه هم جوړ کړه او وریښتان یې اصلي وه. کله چې به نورو بندیانو سرونه خرول، وریښتان به یې دوی غلا کول او بیا به یې په دغه مصنوعي سر باندې ایښودل چې څوک فکر وکړي چې دا رښتیا یو انسان بیده دی. دا ټول د یو عقل ډک خو ډېر خطرناکه پلان و. او په وروستیو کې دوی د زندان د برق جارو د ماشین څخه یو کوچنی سوری جوړونکی اله هم جوړه کړه چې په دې سره د دوی کار نور هم اسانه شو. دوی د دا ځایونو د پټولو لپاره د هغه و مخته خپل سامانونه ایښودل. دا کار خاص په زندان کې د موسیقي غږولو په وخت ترسره کېدی. دا سوری یو داسې ځای ته وتلی و چې هلته هېڅ ساتونکی نه وه. دوی د باراني چپونو څخه کومې چې به دوی ته په زندان کې ورکول کېدلې کښتۍ او د ځان ژغورنې جاکټان هم جوړ کړي وه. د 11 نیټې په ماښام هغوی د تېښتې لپاره بشپړ چمتو وه. دوی د هغه سوریو د لارې کوم چې په دیوالونو کې جوړ کړي وه، د هغه له لارې یو داسې دهلیز ته ووتل چې هلته هېڅ ساتونکي نه وه او بیا وروسته د یو غټ پایپ له لارې د زندان څخه وتښتېدل. د 1960 کال د جون په 12مه کله چې سهار وختي ساتونکي د بندیانو راویښول پیل کړه او وروسته بیا چې بندیان وشمېرل شول، 3 بندیان نه وه حاضر شوي. ساتونکو بیا ځلې کوټې وپلټلې چې ګوري داسې ښکاري لکه دوی چې بیده وي. نو په همدې خاطر ساتونکي دروازه خلاصه کړه او چې ویې کتل، دوی په خپلو بسترو کې داسې مصنوعي سرونه ایښي وه چې د شپې ساتونکي یې په غولولي وه او دوی دا فکر کوي چې دوی اوس لا هم بیده دي. زندان سمدلاسه کرنتین شو او یو پراخه او شدید لټون پیل شو. دوی دا فکر کوي چې دوی خو د دې ځای څخه نشي تښتېدلی، نو په همدې خاطر یې د دې شاوخوا پلټنې پیل کړې، خو یو نفر یې لا هم نه کې پیدا. دوی ټول دا خبرې په فکر کړې وه چې دوی څنګه
کولی سي چې د دې ځای څخه وتښتي، خو په دې تېښته کې ایلن ویسټ په یو خاطر نسوای کولی چې وتښتي. لکه څرنګه چې اصلي پلان هم د دوی په همدې خاطر دته معلومه سوه چې اوس په هېڅ صورت کې دی نسي خلاصېدلی، او د تېښتې پلان یې د زندان ساتونکو ته وویلي چې اصلي پلان زما و او ما ورته د هر څه په باره کې وویل. او وروسته د پلټنې ټیمونه او څو نور ارګانونه پلټنې پیل کړې، خو دوی ته هیڅ شی هم په لاس نه ورغلل. او بیا د څو ورځو وروسته دوی ځینې شیان وموندل چې په هغه کې د هغه بندیانو د کورنیو عکسونه او ځینې خطونه وه. د دې څخه معلومیږي چې دا یوه خبره خو معلومه ده چې دا شیان دوی په هیڅ صورت کې نه پرېښودل، او بل دا چې دوی ته نه کوم جسد په نظر راغلی او نه کوم بل ثبوت. د یوې څېړنې پر اساس چې دوی ته خبر رسېدلی و هغه دا و چې جان کلارنس اوس هم ژوندی دی او په برازیل کې اوسېږي، او تر ډېرو څېړنو وروسته دا ثابته سوه چې دا خبره درواغ ده، او په 1990 کال کې دا زندان د تل لپاره وتړل شو. اوس دا زندان په یو تفریحي پارک بدل شوی دی چې زیات شمېر لیدونکي یې د لیدو لپاره راځي.